هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړوم د کندوز رادیو د دې سات مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د زمری 15مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 6مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکي. په کندوز کې له روان کال راهیسې نږدې 400 جوازونه وېشل شوي دي. په بلخ کې د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. په بغلان کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره شوې. او خارکیف کې د روسي ځواکونو برید یو تن وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې له روان کال راهیسې نږدې 400 جوازونه وېشل شوي دي. ذکر الله رحیمي د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر وایي له روان مریض کال راهیسې تر دې دمه 380 د کار جوازونه وېشلي چې له دې لارې 140,000 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. نوموړی زیاتوي په همدې موده کې 150 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د زده کړې د موبایل ترمیم، برېښنایي وسایلو ترمیم، حیاتي او نالدواني برخو کې دي او لا هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې د کار او ټولنیز چارو ریاست پلان لري هغه روږدو کسانو ته چې له درملنې وروسته رغېدلي د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړي. په بلخ کې د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. په بلخ ولایت کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو خصوصي سکتور د استازو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوې ده. د ناستې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرو اړیکو پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو پراختیا او د پانګونې فرصتونو برابرول بلل شوي دي. په دې غونډه کې چې سیمه ییزو چارواکو، سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و، د دواړو خواو ترمنځ د بېلابېل اقتصادي برخو په اړه څو هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. په بغلان کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره شوې. په پلخمري ښار کې چې د بغلان ولایت مرکز دی، د غیږنیونې سیالۍ د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د بغلان د بدني روزنې ورزش امیر ویلي چې دغه سیالۍ د غیږنیونې ملي فدراسیون د استازولۍ لخوا د ولایت د مرکز او ولسوالۍ څخه د 22 ورزشکارانو ترمنځ تنظیم شوي دي. د په وینا د دې سیالیو موخه د غیږنیونې ورزش وده او د ځوانانو ترمنځ د یووالي فضا رامنځته کول دي. او وروستۍ خبر ده چې خارکیف کې د روسي ځواکونو برید یو تن وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. روسي ځواکونو د اوکراین پر خارکیف برید کړی چې له امله یو کس وژل شوی او 2 ماشومانو په ګډون 10 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د اورګاډي تمځای، کورونه او نور ودانیو ته زیان اوښتی چې له دې سره خلک په یاده سیمه کې له برېښنا هم بې برخې شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي تېره شپه روسیې پر اوکراین 40 بې پلوټ الوتکې توغولې چې 9 د دوی له خوا نسکورې شوي دي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه.